دا یو ورور سوال کړی دی چې صلاة الضحا څو رکعاته دي او ما داسې اورېدلي دي چې کم سے کم 2 رکعاته دي او زیات نه زیات 8 رکعاته دي دا خبره صحیح ده الجواب د صلاة الضحا په باره کې نصیحت ته زموږ ټولو ملګرو ته چې زموږ کوم تفصیلي درسونه دي هغې ته رجوع وکړي موږ ښه تفصیل سره د صلاة الضحا مسایل احکام هغه بیان کړي د مقام د هغه تفصیل نه دی خو کم سے کم 2 او زیات نه زیات 8 نو دا خبره صحیح ده چې کم سے کم 2 رکعاته دي دونه خو نه کمیږي صلاة الضحا کم سے کم څو دي 2 رکعات په صحیح مسلم کې دا حدیث دی صحیح مسلم کې دی ابو ذر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوى ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى 2 رکعات ذکر کړي نو دین واضح شو چې کم سے کم څو دي 2 رکعات په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه وی ما ته زما ملګري پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي هغه ما ته وصیت کړی و 3 خبرو چې یو به د 3 ورځې روجې نه پرېږدي په میاشت کې ورکعتي الضحا او 2 رکعاته د ضحا 2 رکعاته ذکر کړي او ویتر کول د خوب نه مخکې ځکه چې هغه طالب د علم نو خوب ولا ورته نو ته به خوب نه مخکې ویتر وکړي چې ته ناوخته پورې ناسي نو مقصد د دې حدیث ته بیانول دا چې د 2 رکعات ذکر شوي دي 2 رکعات بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور هم کړي د څلورو نه ډېر کړي هم دي لکه عایشه رضی الله عنها روایت ته په صحیح مسلم کې دی چې کله هغې نه تپوس وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صلاة الضحا څومره کوو وی 4 رکعات څلور به یې کول ویزید ما شاء الله یا ویزید ما شاء او چې څومره به یې زړه وغوښتي دومره به یې ډېره یعنې څومره چې به یې زړه وغوښتي دومره به یې ډېره د دین علما دا فایده اخلي بعض محققین علما چې د زیاتې صحت نشته او دلیل پې دا دی ځکه چې عایشه رضی الله عنها څه وایي چې څومره او ډېر به چې څومره به یې زړه وشي دومره به یې ډېر 4 رکعاته به یې کول او چې زړه به وشي ډېر ښه څومره به یې ډېر وکړي چې څومره به یې وغوښتي نور د حنابلو دا مذهب دی دغه شان مالکی مذهب والا چې زیات نه زیات 8 رکعاته دي وجه یې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په موقع باندې د ام هانی په کور کې 2 رکعاته کړي 8 رکعاته کړي او احناف او شوافع دا وایي چې زیات نه زیات 12 رکعاته دي یو حدیث ذکر کوي امام ترمذي امام نسائی راوړی دی من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة چا چې 12 رکعاته منځ کو د صلاة الضحا نو الله بدله یو قصر یو بنګله جوړوي د سرو زرو په جنت کې 12 رکعاته ذکر کړي دا روایت سندن کمزور دی نو راجح خبره دا ده والعلم عند الله چې کم سے کم 2 رکعاته دي او زیات نه زیات چې څومره کې کم سے کم 2 رکعاته زیات نه زیات چې څو کې او طریقې دقه 2 رکعاته کول والله اعلم